الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. راسي بیان کی راسي زه ډېر خوشحاله یم چې ستاسو غوندې علماو، طالبانو او سپین ږیرو سره، ځوانانو سره زه یو ځای یم او ستاسو سره زما ناسته پاسته او ستاسو سره زما مجلس دی. دا ماته د ویاړ او د افتخار ځای دی او په دې هیله یم چې الله رب العزت هم د آخرت په ورځ هم د نیکانو او د صالحانو په صف کې حشر کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي چې د آخرت په ورځ به ځینې کسانی د الله در عرش لاندې چې په کومو څوکیو دوی ناست دي، هغه څوکۍ به ټولې د نور وي. حتی محدثین دا هم لیکي چې الله رب العزت به دوی ته هم د نور څهرې ورکړي وي. کومه انبیا او صدیقین او شهدا چې دي، هغوی به غبطه کوي چې کاش دا کسان موږ وای، او حال دا چې هغه نه انبیا دي او نه شهدا دي. صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي چې دا څوک دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي دا هغه کسان دي چې دنیا کې د دوی محبت د الله رضا لپاره و، دنیا کې د دوی ناسته او پاسته یو بل سره د الله رضا لپاره وه، او دوی که د یو بل زیارت کوه، پوښتنه یې کوله، هغه هم د الله لپاره. نو نن چې موږ او تاسې دلته راټولو، حتی تر ماشومانو پورې زه وینم، سپین ږیرو پورې، ځوانانو پورې ټول وینم، یوازینۍ رشته دلته هغه د الله دین دی، هغه د اسلام مقدس دین دی. بل څه مطلب نه ستاسو شته او نه زما شته. نو الله رب العزت دې په آخرت کې هم موږ د هغو کسانو نه وګرځوي چې انبیا او شهدا د هغو غبطه کوي. او زموږ او تاسې دا ناسته او پاسته چې کوو، یا تاسې چې دومره ما سره په تکلیف شوئ، دا دې هم الله رب العزت د خپل رضا دپاره وګرځوي، او الله رب العزت دې موږ په هغه ورځ د خپل د عرش د سوري لاندې ودروي چې غیر د الله د رحمت د سوري نه بل سوری هلته نشته دی. الحمدلله ما څو سفرونه نورم کړي دي. په دې خوشحاله یم چې مسلمانان یو، بیا په مسلمانانو کې با دیانته یو، اسلام سره مینه لرو. دا ماشومان چې راټولیږي په نورو ولایتو ته چې زه تللی یم، حتی چې په کومې کوټه کې به زه ناست یم، 100 ماشومان به تیکو ته ولاړو. دا څه شی دی؟ اسلام. دا د الله دین دی چې په دې کې الله ذاتي خوند او ذاتي مزه الله په دې دین کې ایښې ده چې هر څوک د دې درک او د دې حس نشي کولی. نو الله رب العزت دې زموږ او ستاسو ناسته خپل رضا دپاره وګرځوي. دا محبت او مینه چې یو بل سره لرو، الله دې دا هم د خپل رضا دپاره وګرځوي. او انشاءالله زه په دې متیقنه یم دا کومه مینه چې اوس د اسلام زموږ په زړه کې پرته ده، کومه دیانت چې اوس لرو، یا کومه اخلاص چې علماو ته، اهل علمو ته لرو، دغه اخلاص او د هغه دیانت زموږ په زړه کې پراته وي. زه په دې یقین یم چې الله به زموږ او ستاسې دنیا او آخرت ښایسته کوي. تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کړئ، د اصحابو کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سیرت مطالعه کړئ، د صحابیاتو سیرت مطالعه کړئ، د خپل سلف و صالحینو سیرت مطالعه کړئ چې هغو خپل ژوند څنګه تیر کړی او الله څنګه عزت د دنیا او آخرت د هغو په برخه کړی دی. په هغو کې انصاف و، په هغو کې عدالت و، په هغو کې قناعت و. نو الله رب العزت د هغوی دنیا هم ښایسته کړه، آخرت هم ښایسته کړه. حتی په دنیا کې الله رب العزت هغوی ته د جنت زیری ورکړ. نو که په خبرو وغږېږم، خبرې مو اوږدې کېږي، انشاءالله سبا به په جلسه کې غږېږو په مختلفو موضوعاتو باندې که ژوند و. اوس صرف دومره چې دا ستاسو کومه مینه ماته راکړه، په خپل کورنۍ کې دونه مینه ماته چا نه ده